امریکا دی او بیا د ټکنالوژۍ نه ډک امریکا دی. نو تاسو ځکه چې په مکې د ټکنالوژۍ استعمال څومره زیات دی او خو پوهېږئ هر کال کله سپوږمۍ ته ځي او کله یو شی راوباسي کله بل شی راوباسي. نو ته هم چې په دې نارمل یو وړوکي د پاپړ په دوکان کې دوی څومره د ټکنالوژۍ نه کار اخلي. دا اوس ګوره د پاپړو دوکان دی، مخامخ پاپړ پراته دي او دې خوا چې وګورئ دا ټوله ټکنالوژي دی تر هغه سره پورې. او داسې که بیا اخوا لږ نور نظر واچوئ نو هلته هم هغه سکرینونه لګېدلي ټوله ټکنالوژي دی. نو دغه سکرینونه چې کوم لګېدلي دغه ټکنالوژي دا د دې لپاره لګېدلي که ته شی څکې، کوم مشروبات څکې، آیسکریم خورې یا کافي څکې، نو لاس ډوبول ته پکې ضرورت نشته، صرف بټن یې وهه. بټن سره ته چې څه خوښي ځان ته راغستی شي. لکه د مثال په طور باندې زه اوبه څښم، دغه مشروبات زه نه څښم. که زه غواړم چې اوبه ځان ته راولم نو په دې واټر باندې کلیک وکړم، یو کلیک شو، یو بل کلیک کوم، یو بل کلیک کوم، لاندې اوبه روانې شوې. او که غواړم چې کوم مشروبات راواخلم نو واپس ځم. نو اوس که غواړم چې زه پیپسي څښم نو پیپسي مې کلیک وکړو او لاندې پیپسي روانه شوله. نو څه چانس کې صرف بټن یې واهه. پاکستان باندې دننه پکې مې نه و، زرلاس پکې مړ وو، صرف او صرف بټن یې واهه. نو په هغه کې د ټکنالوژۍ استعمال دومره ډېر زیات دی. Stay away from me. نو دا دغه شو ټکنالوژۍ. او که بیا چې څه دې هم راواغېستل، که بیا غواړي چې روپۍ ورکړي دوکاندار ته، نو هغه مخامخ هلته هم ټول ټکنالوژۍ استعمال دی. کمپیوټر لګېدلي، په کمپیوټر کې کیشر ته روپۍ ورکړي او روپۍ هم مه ورکوه، خپل بینک کارډ راواله. روپۍ هم په استعمال په مخکې کې ډېر زیات کم دی. هغه راواله کارډ دغه ځای جوړ کړي، دا ټوله ټکنالوژي دی. هغه ځای کې مخامخ ټکنالوژي لګېدلې دی. मैं आ रहा हूँ आपके पास. अगर तुम जिस पहेगी लगे तो टेक्नोलॉजी बनी पहेगी, हिंदू बंदी ना पहेगी और बांधे और ये कम नखा है तो बिजली असर टेक्नोलॉजी है.